دا قصه په یو ساده غونډې اپارټمنټ کې شروع کیږي چېرته چې ایډن نومې یو هلک په آرامه وده وي. سحر بیخي نارمل ښکاري خو بیا یو عجیبه او ویرونکی غږ هغه راویښ کړي. د هغه زړه په تیزۍ سره درزیږي. هغه پوه نه شي چې دا اواز د کوم ځای نه راغلو. هغه د کټ نه راپاسي او په ویره د دروازې نه بهر طرف ته ګوري خو کوریډور بیخي خالی وي. په ویره سره هغه ټیوي آن کړي خو په هغې هیڅ یو پروګرام نه چلیږي. بیا یو ناڅاپه ایمرجنسي الرټ وچلیږي چې هر څوک دې په کور کې دننه پاتې شي او بهر دې نه وځي. هغه ډیر حیران او پریشان وي لکه څنګه چې هغه د دې په باره کې سوچ کوي ورته د بهر نه د خلکو د چغو اوازونه راځي. ایډن بالکني ته منډه کړي چې لاندې تماشه وکړي نو هغه بیخي ولړزیږي. خلک په ورختایۍ کې اخوا دېخوا منډې وهي. هر څه تباه شوي دي. خلک په بې رحمۍ سره د ځناورو په شان یو بل چیچي او خوري. ناڅاپه یو هلیکاپټر بې کنټروله شي او نږدې بلډینګ ته راولویږي. د هلیکاپټر د زورورې دماکې سره ایډن ډیر ویریږي. هغه سړک ته ګوري چې یوه وړه جنۍ په هغه ګڼه ګوڼه کې ولاړه وي. هغه سوچ کوي چې کیدای شي دا د چا نه ورکه شوې وي خو په بل ساعت کې هغه جنۍ په یو سړي حمله وکړي او ډیر په بې رحمۍ یې وچیچي. دا ننداره چې ایډن وګوري نو ډیر ویریږي او پوه شي چې دا کوم خلک چې هغه ویني دا نور انسانان نه دي بلکې زومبیان دي. ایډن په ویره کې واپس دننه منډه کړي او بالکني بند کړي. هغه پوه شي چې دا وایرس ډیر په تیزۍ سره خورېږي. هغه ویریږي چې هسې نه زه هم د دې شکار شم. د هغه ساه بنده کیږي. هغه خپل ځان د ریلیکس کولو کوشش کوي چې په دې کې په دروازه په زور سره ټکا وشي. هغه په ویره کې ورشي او ګوري چې د هغه ګاونډي ولاړ دی. ایډن په زړه نرم وي نو دروازه ورته کولاو کړي ځکه ګاونډي ورته وایي چې زه ټیک یم. هغه سړی ورته وایي زما ملګرو په ما حمله وکړه خو ما په مشکل سره ځان بچ کړو. ایډن چې ورپسې شاته روان وي نو د هغه په غاړه باندې د چیچلو نښه وویني او پوه شي چې دا اوس په زومبي بدلیدونکی دی. ایډن لا سوچ کوي چې څه وکړي. د هغه سړي سترګې سپینې شي. ایډن د خپل ځان بچ کولو لپاره چاقو راواخلي. کله چې هغه سړی د باتروم نه راوځي نو وایرس د هغه په وجود اثر کړی وي. سترګې یې بیخي سپینې شوي وي. وجود یې په عجیبه شکل ماتیږي او په خوله یې وینې راوروانې وي. هغه اوس یو زومبي جوړ شوی وي. ایډن ورته چغه کړي زما د کوره وځه خو هغه سړی اوس د هغه طرف ته را روان وي. ایډن د ځان بچ کولو لپاره یو څیز راواخلي او هغه د دروازې نه بهر وغورځوي او دروازه بند کړي. د دروازې د سوري نه هغه ګوري چې ګاونډي یې لاندې پریوځي او بهر ټول زومبیان لکه د وږو زمریانو غوندې ورباندې راټول شي. ایډن په رپېدونکو لاسو دروازه بند کړي او مخې ته یې دروند فرنیچر ږدي. هغه ډیر ویرېدلی وي او پوهیږي چې اوس زه په دې خپل اپارټمنټ کې بیخي یوازې یم. هغه چې خپل میسیجونه چیک کړي نو د مور پلار میسیج ورته راغلی وي. هغوی لیکلی وي ښار بیخي تباه شوی دی. ټولې لارې بندې دي. موږ تا ته نشو درتلی. بس په کور کې پاتې شه او ځان ژوندی ساته. ماښام تېرېږي. ایډن ډېر په سټریس کې وي. د خپل ځان د مضبوطولو لپاره هغه په کاغذونو څه خبرې ولیکي او د ټول کور په دیوالونو یې ولګوي. هغه خپل خوراک په یو ځای کې جمع کړي او داسې یې تقسیم کړي چې ډېرو ورځو پورې وشي. ورځې تېرېږي او یو هفته تېره شي. هغه هره ورځ په لیپټاپ کې ویډیو ریکارډ کوي چې داسې ورته محسوس شي چې ګنې زه چا سره خبرې کوم. هغه هره ورځ مور پلار ته فون کوي خو هیڅ جواب یې نه راځي. اوبه خلاصې شي تر دې په ټوټو کې اوبه هم وچې شي. اوس خوراک هم بیخي کم دی. هغه داسې محسوسوي لکه چې په ټول ښار کې زه یوازې انسان پاتې یم. یو ورځ چې هغه په خپل کمپیوټر کې مصروفه وي د چت نه یو غږ واوري. هغه ځان خطرې ته تیار کړي. ناڅاپه د هوا لاره وینټ مات شي او یو زومبي ښځه په ایډن حمله وکړي. هغه په ویره کې شاته شي او زومبي بیا هم حمله کوي. ایډن ځان بچ کړي او په سر یې یو څیز ووهي او هغه مړه کړي. دا لومړی ځل وي چې هغه یو انسان وژلی دی نو هغه ډیر په سخته کې وي. هغه ورخطا وي. مړه یو طرف ته کړي او د هوا لاره په یو سربورډ بند کړي. مشکلات ورځ په ورځ زیاتیږي او هغه ډیر خفه وي. یو ورځ یې په موبایل میسج راشي. دا د هغه د مور وایس میسج وي. د هغه په زړه کې امید پیدا شي. هغه میسج اوري. مور یې ورته وایي چې زومبیان زموږ خواته هم راغلي او پوه نه یم چې بیا به موږ میلاو شو که نه. په دې کې ایډن په میسج کې یو عجیبه غږ واوري. دا د انسانانو غږ نه دی. دا بیخي صفا ښکاري چې زومبیان د هغه په مور پلار حمله کړې ده. په آخر کې د هغوی د چغو आवाज راشي او فون بند شي. دا د هغه لپاره تر ټولو سخته لمحه وه. هغه د مور پلار ډیر انتظار وکړو خو چې کله فون راغلو نو دا د هغوی د مرګ خبرو. ایډن په ځمکه کینی. د هغه د اوسېدو ټول امیدونه ختم شي. هغه کیمره آن کړي او ګوري چې مخ یې بیخي مړاوی شوی دی.
هغه ریکارډینګ شروع کړي او وایي ما ډیر کوشش وکړو خو زه نور همت نه لرم، اوبه خلاصې دي، خوراک نشته، بجلی هم نشته، د لوږې او تندې نه د مړ کېدو نه ښه دا ده چې دا قصه نن ختمه کړم. هغه ویډیو بند کړي، د رسۍ نه پانسۍ جوړه کړي او کرسۍ ته وخیجي، خو مخکې له دې چې هغه ځان وجني نظر یې په مخامخ کړکۍ پرېوځي. هلته په مخامخ کور کې یو جینۍ وي، یو ژوندی انسان، زومبي نه وي. د هغه په لیدو سره ایډن ته داسې محسوس کړي لکه نوی ژوند چې ورته میلاو شو. په هغه لمحه ایډن د کرسۍ نه راکوز شي، هغه کړکۍ ته منډه کړي، جینۍ هغه وویني. په اول ځل کې هغه جینۍ پوهه نشي او پرده بنده کړي، خو ایډن ته امید پیدا شي. هغه تر سبا پورې کړکۍ سره کینی. کله چې جینۍ راښکاره شي نو ایډن په کاغذ هاي ولیکي. هغه جینۍ پوهه شي چې ایډن زومبي نه دی. هغه هم ډیره خوشاله شي او هاي ولیکي. دلته د 22 ورځو نه پس د دواړو په مخ مسکا راشي. یو ورځ هغوی په لیکلو یو بل سره خبرې کوي. د جینۍ نوم ایوا وي. ایوا ترې تپوس وکړي چې خوراک در سره شته؟ ایډن وایي خوراک نشته خو اوبه شته. څو ورځې وروسته ډیر زورور باران وشي. ایډن په دې ډیر خوشاله شي. هغه په بالکني کې لوښي کیږدي چې اوبه پکې جمع کړي. هغه د څو هفتو نه بعد غسل وکړي. هغه پوهیږي چې ایوا سره اوبه نشته نو هغه غواړي هغې ته اوبه ورکړي، خو هغه بهر نشي وتلی. دا ډیر سوچ کول نه وروسته ورته یو آیډیا ورشي او د جامو نه یو رسۍ جوړه کړي. هغه یو بال جوړ کړي او ایوا ته یې ور وغورځوي. چې کله ایوا هغه ونیسي نو ایډن په هغه رسۍ اوبه ورولېږي. چې کله بوتل په جنګلې سره ولګي نو یو زورور اواز وشي او زومبیان راټول شي. رسۍ ته په کتلو زومبیان کور ته په ختو شروع وکړي. د ایوا د بچ کولو لپاره ایډن په زومبیانو بوتل ور وغورځوي چې د هغوی پام بل طرف ته کړي او هغه په دې کې کامیاب شي. د زومبي پام ایډن ته شي او د هغه په لور وروخیږي. ایډن د بیسبال بیټ تیار کړي چې څنګه زومبي هغه ته ورورسي. ایډن ورله سر ډیر په زور ووهي او مړ یې کړي. هغوی د زومبیانو نه بچ شي، خو یو بل مشکل هم شته. هغوی وږي دي. ایډن پوهیږي که خوراک یې پیدا نه کړو نو مري به. که رزق واخلي نو شاید ژوندي پاتې شي. نو هغوی سوچ وکړي او د 25 ورځو وروسته د کور نه راوځي. هغه خواوشا ګوري خو هیڅ زومبي نه وي. هغه ته د خپل ګاونډي مړی په لاس ورشي. هغه په تیزۍ سره د هغه جیبونه ګوري چې د کور چابي ترې راواخلي او هغه د کور نه خوراک راواخلي. خو په دې کې د زومبیانو یو ډله راشي. ایډن پوه شي چې وخت نشته او واپس خپل اپارټمنټ ته تللی نشم. د ځان بچ کول لپاره هغه د مړي خواته پریوځي او یو بل مړی په ځان راواچوي او د مړ کېدو ډرامو کوي. د زړو مړو د بوی له وجې زومبیان داسې سوچ کوي چې ایډن هم مړ دی، نو ځکه هغه پرېږدي او مخکې لاړ شي. چې زومبیان لاړ شي هغه پاسي او د ګاونډي کور ته ننوځي. هغه په کټ باندې یو مړی ګوري. خدای چک نه کړي چې دا زومبي دی که نه، او نیغ کچن ته لاړ شي. هلته چې خوراک ویني نو ډیر خوشاله شي. هلته ډیر زیات د ډبې خوراکونه او اوبه وي. هغه په تیزۍ سره سامان په تیری کې اچوي چې ناڅاپه په تیاره کې یو څور باندې حمله وکړي. دا هغه کسو کم چې هغه مړی ګڼلو، خو هغه زومبي وي. د ځان بچ کول لپاره ایډن یو لیمپ د هغه په سر مات کړي، خو دا زومبي په اسانۍ نه مړ کېدو. هغه زومبي بیا په ایډن حمله وکړي او ایډن ځان بچ کړي. دا ځل ایډن ته د زومبي وژل ضروري وي، کنې نو ایډن به هم زومبي جوړ شي. هغه د واورې ماتولو څټکې راواخلي او په زور یې زومبي ووهي او مړ یې کړي. اخر کې ایډن سامان راواخلي. هغه ګوري چې په وجود یې د چیچلو نښې خو نشته. د ځان سبا کولو نه وروسته هغه ګوري چې د خوراک سره 2 واقعیټاکې هم میلاو شوي دي. هغه د خوراک نه زیات په دې خوشاله وي ځکه هغه یوازې او غوښتل یې د چا سره خبرې وکړي. هغه ایوا ته په رسۍ باندې یو واقعیټاکې ورولېږي. په هغوی په اول ځل د یو بل سره خبرې وکړي. ایډن د ذمہدارۍ احساس کوي او ایوا ته هم خوراک پر رسۍ ورولېږي. یوه ورځ هغه بله لاره پیدا کړي. هغه سوچ کوي چې ولې نه د وینټ نه بل اپارټمنټ ته لاړ نشم. هلته چې لاړ شي نو ډیر خوراک ویني. هغه ایوا ته په واقعیټاکې کیسه وکړي. ایوا خوشاله شي خو ورته وایي تا له هلته تله نه و پکار. ناڅاپه د ایډن شاته څوک راښکاره شي. دا یو بوډا سړی وي. په لیدو یې ایډن ډیر حیران شي خو پوه شي چې دا زومبي نه دی. بوډا ترې تپوس وکړي دلته څه کوي او کوم ځای نه راغلی یې. ایډن ورته قصه وکړي چې زه د خوراک لپاره راغلی یم. بوډا سړی ډیر شریف ښکاري. ایډن ته ډوډۍ ورکړي او ورته وایي چې کور ته هم ځان سره سامان ویوسه. خو چې کله ایډن تلو ته تیار شي هغه بوډا د شا نه ور باندې حمله وکړي. کله چې ایډن سترګې وغړوي نو هغه په یو بله کوټه کې وي او مخې ته یې یو زومبي ښځه وي چې په ایډن باندې حمله کول غواړي. بوډا سړی ناست وي او تماشه کوي. ایډن ترې پوښتنه وکړي دا ولې؟ بوډا ورته وایي دا زما ښځه ده، زه ورسره مینه لرم او نشم یې وجلی. زومبي د نو څه وشول، زه یې نشم پرېښودی ځکه ورته انسانان خوراک کوب
چې ژوندی پاتې شي. د دې په اورېدو ایډن ډېر کوشش کوي هغه ځان خلاص کړي او بوډا سړی ونیسي او هغې ښځې ته یې ورواچوي. هغه یې وخوري او ایډن بچ شي. مخکې له دې چې هغه لاړ شي ایوا ورته پوښتنه وکړي چې زومبیان د هغه اپارټمنټ ته ننوتي دي. ایډن له پکار دی هغه بچ کړي. نو هغه د ایوا بالکني ته ټوپ وهي خو بیلنس یې ګډ وډ شي او راځوړند شي. ایوا ورته سمدستي رسۍ ور واچوي. ایډن په رسۍ بره خیږي خو یو زومبي د هغه پښه ونیسي. ایډن ایوا ته چغې کړي او د بره تلو په ځای هغه لاندې اپارټمنټ ته ځان ور وغورځوي او رسۍ کټ کړي. هغه ایوا ته وایي چې لاندې ټوپ کړه. ایوا یریږي خو د ایډن په وجه هغه هم لاندې ټوپ وهي. اخر چې هغوی په لومړي ځل یو بل سره مخامخ میلاو شي هغوی ډېر خوشحاله وي. خو ایډن وایي دلته شور ډېر دی، زومبیان به راشي، موږ له پکار دي چې لاړ شو. هغوی بهر ووځي او ډېرو زومبیانو سره مخامخ کیږي. هغوی په مشکله سره د ایډن کور ته ورسیږي خو ایوا دننه شي او په ایډن زومبیان راټول شي. ایډن په ډنډه هغوی ووهي او ځان خلاصوي. چې کله دننه کوټې ته ننوځي نو په ژړا شي. هغه ټول په وینو څښاوي. هغه ایوا ته وایي ما ووژنه، زه به اوس زومبي جوړ شم. هغه بالکني ته لاړ شي چې ځان لاندې وغورځوي خو ایوا یې منع کړي او وایي ایډن ته ټیکې، دا ستا وینې نه دي، دا د زومبیانو وینې دي، ته زومبي نه یې چې چلی. دواړه ډېر خوشحاله شي چې ژوندي دي. خو د خوشحالۍ نه مخکې بهر د زومبیانو اوازونه بیا راشي. هغوی په تیزۍ سره فرج د دروازې مخې ته کېږدي. هغوی یو بل سره واده وکړي چې د دې قید نه به ځان وباسو او یو ځای به ژوند کوو. دا فلم دلته ختم شي.